دا حضرت خواجہ پیر سباق بابا جی نور اللہ تعالی مرقدہ قول مبارک تے چی کدا سالک نا د سحر ذکر پاتی شي نو د شپې دی دغه ذکر پوره کی او کدا شپې ذکر او وظیفه د دنه پاتی شي نو د سحر په وخت کې دی پوره کی ولی چې شپه او ورځ د یو بل خلیفہ دی خو ذکر دی په ایس حال کې هم دی نه پری دی او اوس ز خاص کوم د منقبت شریف د پاره امان شاه امان صاحب ته چې راشي او منقبت شریف وړاندې کی امان شاه امان صاحب موجود دنا نرد تصوف نوز شروع بكل كارد تصوفا دا سگرم بازار بل بدنیا نشدی سنگ سگرم دی بازار دا تصوفا Guldat mazidi dar khan zalida dadai
دا پیر بشیر احمد دو در تو وایم دیرا دین دے دے پا پیر سبا کی بی حساب مخترم دے اے دے خوند تلو تا تو وایم دا قلم دے دا لویر دل تکینو علیمانو زلید دا دل تکیسی لوی علیمانو زلید بابا دا پیر سباک بہر میدانو زلید اے بابا دا پیر سباک بہر میدانو زلید گلونا دل مزیدی در خانو زلید دا دی پو وجہ گورا ٹول گلانو زلید بابا دا پیر سباک بہر میدانو زلید اے بابا دا پیر سباک بہر میدانو زلید دا در تی جوڑ کرے در توائن سم گلزار جوڑ کرے پیر سباک کی در توائن لی گلزار دا گورا دا جیحان خلق کوی دل طرف تار پدی گدے کی گیگی در توائن ذکر اسکار پکی ولی اسی گی طالبانو زلید پکی ڈیڈی رسی گی طالبانو زلید بابا دا پیر سباک بہر میدانو زلید بابا نو در توان پیر سباک کی نام وردے کارا پدی دنیا نو در توائن لکدن وردے دا سب در توائن چیزم دا پاس سر دے گلنا در توائن لختی جی گر دے یاد با پیر سباک کی در توائن مشکو امبر دے گلنا تا توائن ہر زمانو زلید بابا دا پیر سباک پر ٹھول جہانو زلید اے بابا دا پیر سباک پر ٹھول جہانو زلید راگل در توائن دا میسان میا امار ولار با پیر سباک کی دی ملگرو پا میدان دیکھ بل شاعر انزار خبر کہم نات خوان دا دی پو وجہ دل تم یا امانو زلید اے بابا پو وجہ دل تم یا امانو زلید دا پیر بشیر احمد پر ٹھول جہانو زلید دا ماتا چودری کی نو شروانو زلید دا پیر بشیر احمد پر میدانو زلید ماشاءاللہ سبحان اللہ دا فلبدی شاعر دیر غټنو امان شاه امان سے تصور